बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अली खान। अली खान बुख्त एकेडमी ته طرفه یو نوی ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. مرګورو زمانه تاسو د اخیم چې تاسو به فری فایر گیم په پیسي کې څنګه ډاونلوډ کوئ او اینه پس په څنګه انسټالوئ. د هغې لپاره به چې موږ ته بلوسټیک ایمولیټر ضرورت وي. د دې په اړه کې هم ما ویډیو جوړه کړې وه چې دا به تاسو ته نت نه څنګه ډاونلوډ کوئ او اینه پس په څنګه انسټالوئ. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو وړوکی شان ریکویسټ دی که چېرته تاسو زما چینل نوي سبسکرایب کړي مهرباني وکړئ دا سبسکرایب کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. ټول لومړنی به چې دی مونږ بلوسټیک ایمولیټر چې دی هغه اوپن کړو. دا دی ما سره چې دی بلوسټیک ایمولیټر چې دی دا دی اوپن شو. سټارټینګ د انجن پلیز ویټ. دلته کې ما سره چې دلته کې 40 سیکنډ علي د بلوسټیک ایمولیټر هوم پیج اوپن کېدو کې. دا دی ما سره چې دی د بلوسټیک ایمولیټر هوم پیج چې دی اوپن شو. دلته کې ما سره دا ټول ایپس دي گیمز دلته کې ما سره شو کېږي په هوم پیج کې. اینه پس په دلته کې ما سره سرچ دی په دې کې چې تاسو کوم گیم سرچ کوئ. زه اوس فری فایر کوم. فری فایر به زه سرچ کوم. فری فایر اینه پس په موږ سرچ باندې کلیک کوو. دلته کې ما سره دا د لوډینګ کېږي. لوډینګ وشو ما سره دا دی دلته کې چې دی فری فایر گیم راغو. اینه پس تاسو په انسټال باندې چې دی دلته کې کلیک کوئ. دلته کې دا ما سره لوډینګ کېږي. ګرینا فری فایر بویا ډے دا ما سره چې دی فری فایر چې دی هغه ډاونلوډینګ چې دی ما سره دا سټارټ شو. دلته کې دا لوډینګ کېږي. دا ما سره چې دی ګرینا فری فایر چې راغو. اینه پس پسې دلته کې تاسو په انسټال باندې چې دی کلیک کوئ. چې په انسټال کلیک کوئ نه پس پسې دلته کې تاسو په ایکسپټ باندې کلیک کوئ. اینه پس پسې تاسو ډاونلوډینګ یوزینګ وائی فای اونلی که په وائی فای باندې کوئ او که نه په خپل موبایل ډیټا باندې کوئ نو هغه به دلته کې تاسو अब تاسو مینیج کوئ دلته کې چې په څه باندې کوئ. که په وائی فای کوئ نو ټیک په ورکړئ. که په وائی فای نه کوئ نو کراس پې کوئ او ډاونلوډینګ به دلته کې ما سره سټارټ شي. دلته کې ما دا ډاونلوډینګ پینډینګ ورکوئ. دا ما سره چې ډاونلوډینګ چې دی سټارټ شو. ګرینا فری فایر چې ما سره دا دی 590 MB دی. دا دی 99% ما سره گیم وشو. 1% پاتې دی بس ما سره چې دی گیم ډاونلوډ شي. دا دی مګر ما سره چې ګرینا فری فایر گیم چې دی هغه ډاونلوډ شو او اوس ما سره دا دی انسټالیږي. دلته کې ما سره دا دی انسټالینګ سټارټ دی لوډینګ کېږي. دا دی مګر ما سره چې ګرینا فری فایر گیم چې دی هغه ډاونلوډ هم شو او انسټال هم شو. اینه پس پسې دلته کې مونږ چې دی په اوپن باندې چې دی کلیک کوو. په اوپن باندې اوپن مو کلیک کړو. دا ما سره چې دی ګرینا فری فایر گیم چې دی اوپن شو. دلته کې ما سره گیم او سٹارټ کېدو کې لږ ټایم لګي. دا ما سره چې دی گیم سٹارټ شو. ګرینا فری فایر لوډینګ کېږي. دا ما سره دلته کې دا
دا ما ته چې دی ګیم کې چې کوم اپډیټ دی ما ته دا کېږي 9.29 MB اپډیټ دی ما سره دا ما سره چې دی گیم اوپن شو او اینا پس چې لکه اکاونټ چې ما سره نو که تاسو ساين ان ود اوی کې یا ساين ان ود ګوګل باندې په ګوګل باندې اوپن کوي یا ساين ان ود فیسبوک یا ګیس باندې اوپن کولای شئ لکه ما سره اپشنز دي مرګو دا یو معلوماتي ویډیو ما وی تاسو سره شیر کوم که خوشی مو لایک هم کوي او شیر هم کوي د موږ چینل سبسکرایب کوي د ویډیو باره کې مسره وی مالې په کامنټ کرا کړئ ډیره مننه تھینک فور واچینګ